سلام ستړي مشئ. د امپراتور ټي وي چینل څخه د نن ورځې درې لاند د آبادۍ او پرمختګ خبرونو ته ښه راغلاست. د پنجشیر په پریان ولسوالۍ کې صنعتي پارک جوړیږي. د پنجشیر په پریان ولسوالۍ کې د یوه صنعتي پارک د جوړولو په موخه ځمکه تثبیت شوې ده. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس فضل الله دیوبندي ویلي چې د صنعت او سوداګرۍ له ریاست سره په همغږۍ په پریان ولسوالۍ کې 2.55 جریبه ځمکه تثبیت کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د یاد پارک د جوړولو چارې به ډیر ژر پیل شي. جوزجان کې د 50 میلیونه افغانیو په لګښت 10 پروژې بشپړې شوې. د شبرغان ښاروالۍ مسؤلینو په یاد ولایت کې په تیرو 2 کلونو کې د 50 میلیونه افغانیو په لګښت د 10 پراختیايي پروژو د بشپړېدو خبر ورکړی دی. د جوزجان والي ویلي چې د یادو پروژو رغول، خلکو ته د کاري فرصتونو برابرول، د هیواد پرمختګ او پراختیا د اسلامي امارت د پروګرامونو له لومړیتوبونو څخه دي چې د یو بل په همکارۍ او مرستې په بېلابېلو برخو کې کار کوي. په ورته وخت کې د شبرغان ښاروال حبیب الله قانی وایي چې د یاد ولایت د سرې میاشتې د لویدیځ رسته زرګرۍ، باقیه مزګري، د 200 بستریز ولایتي روغتون او د شهدای دشت لیلي څلور لارې ته څیرمه د سړکونو د کانکریټ چارې د یادې ښاروالۍ له بودیجې څخه د 14 میلیونه افغانیو په لګښت روانې دي. فاریاب کې د 20 میلیونه افغانیو په لګښت یو چوک جوړ شو. د فاریاب ولایتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې د یو خصوصي شرکت له لورې د 20 میلیونه افغانیو په لګښت یو چوک جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. د یاد شرکت رئیس ویلي چې یاد ولایت د اندخوی ښاروالۍ ریاست په همکارۍ د 20 میلیونه افغانیو په لګښت یو چوک په معیاري او ستاندرد توګه جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارلی دی. د یادونې وړ ده چې د یاد ولایت د اندخوی ولسوالۍ او واقعي بندر په لاره کې د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د سخیزاده په نوم د یو بل چوک د رغولو چارې پیل او په 4 میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.